د سپین بولدک او تورخم له لارې څه باندې 6,000 کډوال هېواد ته راستانه سول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې لارې کورنۍ سره یې 10,000 افغانۍ مرسته هم سوې ده. د وزارت په وینا د سپین بولدک له لارې به اخراج شوو کې 82 بندیان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وايي دوی او شریکانو یې د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې هره ورځ په تورخم او سپین بولدک کې له پاکستان نه 4,500 راستنه شوو ته روغتیایي مرستې برابرې کړي دي. دغې ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره پر دغو 2 دروازو د راستنو شوو لوی جوپې لیدل شوي دي. د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د پام وړ لوړ شوی دی. نن ورځ په کابل ښار کې یو ډالر بیه 60 افغانۍ او 50 پوله ده. خو یو شمېر هېوادوال بیا شکایت کوي چې د ډالر د بیې د ټیټېدو سره سره د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو جوړول په چټکۍ سره روان دي. د هرات ولایت مرستیال حیات الله مهاجر پراهي وایي چې د سوداګرو او خیریه بنسټونو په همکارۍ د زلزله ځپلو لپاره د 1200 کورونو جوړول په چټکۍ سره روان دي او د ژمي موسم پر رسیدو سره به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوړو نړیوال پروګرام ایکس کې پر خپل پاڼه لیکي چې له ژمي را رسیدو مخکې د افغانستان زیانمنونکو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره 400 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دا بنسټ لیکي په ژمي کې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د رسیدنې او خوړو رسولو لپاره یوازې 2 اونۍ وخت پاتې دی.